بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیرالی او ستړي مه یم. ملګرو، په دې ننني کلاس کې مې ستاسو دپاره هغه جملې راوړي دي کومې چې د انګلیسۍ د زده کولو دپاره ډېرې مهمې. د دې نه چې ما مخکې کم کلاس اپلوډ کړی هغه هم وګورئ او بیا دا هم وګورئ. په دې دواړو کلاسونو کې ما تاسو ته هغه جملې راوړي دي کومې خبرې چې موږ په پښتو کې کوو نو بیا به موږ هغه په انګلیسۍ کې هم کولی شو. ملګرو، که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د خپلو کور ماشومانو سره هم وګورئ ځکه چې دا د هغو لپاره هم ډېرې مهمې جملې دي. راځئ چې اوس خپل کلاس شروع کړو. پهلنۍ جمله موږ سره څه ده؟ یو آر ریسپانسیبل فار دس. ته د دې ذمهوار یې. که موږ یو کس ته وایو چې ته د دې څیز ذمهوار یې یا د دې کار ذمهوار یې نو په انګلیش کې به ورته څنګه وایي؟ یو آر ریسپانسیبل فار دس. مینډ یور ویز. خپل عادتونه ټیک کړه. که موږ یو کس ته وایو چې خپل عادتونه ټیک کړه، د هغه عادتونه ټیک نه وي او موږ ورته وایو چې ته خپل عادتونه ټیک کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي مینډ یور ویز. ډونټ میک می انګري. ما مه غوسه کوه. که موږ کور کې خپل یو ماشوم ته وایو یا یو کس ته وایو چې ما مه غوسه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ میک می انګري. ډونټ بی ان ا هري. تعدي مه کوه. که موږ یو کس ته وایو چې تعدي مه کوه، په مزه باندې دا کار وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ بی ان ا هري. دیز ډریسز آر فار یو. دا کپړې ستا دپاره دي. که موږ یو کس ته وایو چې دا کپړې چې کومه دي دا ستا دپاره دي نو په انګلیش کې به ورته وایي دیز ډریسز آر فار یو. هی لکس ا ریل انجل. هغه سمه فرشته ده. که موږ یو کس یادو چې هغه خو سمه فرشته ده یا ډېر ښه کس دی نو په انګلیش کې به وایي هی لکس ا ریل angel. Your work is praiseworthy. ستا کار د صفت کولو قابل دی. که موږ یو کس ته وایو تا چې کوم دا کار کړی دی دا د صفت کولو قابل دی، یعنی صفت کول په کار دی نو په انګلیش کې به ورته وایي your work is praiseworthy. so nice of you. ته څومره ښه یې. که موږ یو کس ته وایو چې ته خو څومره ښه یې نو په انګلیش کې به ورته وایي so nice of you. glad to meet you. خوشحاله شوم چې تا سره میلاو شوم. که موږ یو کس ته وایو چې زه چې تا سره میلاو شوم زه ډېر خوشحاله شوم نو په انګلیش کې به ورته وایي glad to see you. glad to see you یا glad to meet you موږ دواړه ویلی شو. very thanks for your advice. ستا د نصیحت کولو مننه. که موږ ته یو کس نصیحت وکړي او موږ ورته وایو چې ستا د نصیحت کولو ډېره مننه نو په انګلیش کې به ورته وایي very thanks for your advice. The sky is overcast. په اسمان وریځې راخوري دي. که موږ وایو چې په اسمان باندې وریځې راخوري دي نو په انګلیش کې به وایي The sky is overcast. He is not in good health. د هغه صحت خراب دی. که موږ یو کس یادو چې د هغه صحت خراب دی یعنی ټیک نه دی نو په انګلیش کې به وایي He is not in good health. He is not in a good health. د هغه صحت خراب دی. ملګرو، دا جمله په دویم ځل هم په ایډیټینګ کې غلطي شوې راغلې ده. It doesn't matter. دا فرق نه کوي یا دا څه مسله نه کوي. که موږ یو څیز یادو چې دا څه فرق نه کوي یا څه مسله نه کوي نو په انګلیش کې به وایي It doesn't matter. I am grateful to you. زه ستا ډېر شکرګزار یم. که موږ یو کس ته وایو چې زه ستا ډېر شکر ادا کوم یا شکرګزار دیم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am grateful to you. Do you have the time? آیا تا سره وخت شته؟ که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا تا سره لږ وخت شته نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you have the time? Pack your luggage. خپل سامان راغونډ کړه یا خپل سامان تیار کړه. که موږ یو کس ته وایو چې خپل سامان دې پیک کړه تیار یې کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي Pack your luggage. That's wonderful. کمال دې وکړو. که یو کس ښه کار وکړي یا یو غټ کار وکړي او موږ ورته وایو چې هلکه تا خو کمال وکړو نو په انګلیش کې به ورته وایي That's wonderful. I won't be able to come. زه نشم راتللی. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه زه نشم راتللی نو په انګلیش کې به ورته وایي I won't be able to come. He proved the disloyal. هغه بې وفا ثابت شو یا هغه بې وفا وختو. که موږ یو کس یادو چې هغه بې وفا ثابت شو نو په انګلیش کې به وایي
He fruit disloyal. My heart want peace. زما زړه سکون غواړي یا زما زړه آرام غواړي. کوم موږ چې زما زړه سکون غواړي نو په انګلیش کې به څنګه وایي؟ My heart want peace. I am feeling tension. زه په دباو کې یم. اکثر منګه باندې ټیم نه پاس کیږي یا یو کار غټ کار موږ ته رامخامخي او هغې ته موږ دباو اخیستی، ټینشن هم اخیستی، نو موږ به په انګلیش کې وایي I am feeling tension. Who do you want to meet? ته چا سره ملاوېدل غواړې؟ که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته چا سره ملاوېدل غواړې یا چا سره کتل غواړې، نو په انګلیش کې به ورته وایي Who do you want to meet? He came in the nick of time. هغه ډیر په صحیح موقع راغلی. که موږ یو کس یادو چې هغه ډیر په صحیح موقع باندې راغلی، یعنی په صحیح ټیم باندې راغلی، نو په انګلیش کې به وایي He came in the nick of time. What's bring you here? څنګه راغلی؟ که موږ یو کس ته وایو چې څنګه راغلی یا څه پسې راغلی، نو په انګلیش کې به ورته وایي What's bring you here? May you live long. الله دې تعالی ډیر ژوند درکړي. که موږ یو کس ته دعا کوو چې الله تعالی دې تعالی ډیر ژوند درکړي، نو په انګلیش کې به ورته وایي May you live long. He got into a tizzy. هغه د ذهني مایوسۍ ښکار دی. که موږ یو کس یادو چې هغه د ذهني مایوسۍ یا د خفګان ښکار دی، نو په انګلیش کې به وایي He got into a tizzy. You are so slacker. ته د کار ډیر غلی. که یو کس د کارونو نه پټیږي، د کار نه ځان پټوي، او موږ ورته وایو چې ته خو د کار ډیر غلی، یعنی د کارونو نه ځان پټې، نو په انګلیش کې به ورته وایي You are so slacker. Your happiness is ephemeral. ستا خوشحالي ارزي ده. که موږ یو کس ته وایو چې ستا خوشحالي ارزي ده، یعنی د څه لږ وخت دپاره ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي Your happiness is ephemeral. My eyes is twitching. زما سترګې رپیږي. یعنی کله کله د انسان سترګې په خپله باندې رپیږي، یعنی دا هغه په کنټرول کې نه وي، نو موږ به په انګلیش کې څنګه وایي چې زما سترګې رپیږي؟ My eyes is twitching. This journey is quite arduous. دا سفر ډیر مشکل دی. که موږ چې دا سفر ډیر سخت دی یا ډیر مشکل دی، نو په انګلیش کې به وایي This journey is quite arduous. That's what he said. دا خو هغه هم وویل. که موږ یو خبره کوو چې دا خو هغه بل کس هم وویلی داسې، نو موږ به په انګلیش کې وایي That's what he said. He is looking over here. هغه دې طرف ته ګوري. که موږ یو کس یادو چې هغه خو دې طرف ته ګوري، یعنی یو طرف موږ یاد کو، نو په انګلیش کې به وایي He is looking over here. You might have heard of me. تا به زما په باره کې اورېدلی. که موږ یو کس ته وایو چې تا به زما په باره کې خبرې اورېدلی چې دا یو داسې کس دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي You might have heard of me. It's an honor to meet you. خوشحاله شوم چې ته مې سي کړې. که موږ یو غټ کس سره میلاو شو او موږ ورته وایو چې خوشحاله شوم چې ته مې سي کړې، نو په انګلیش کې به ورته وایي It's an honor to meet you. Nice to see you یا glad to see you. خوشحاله شوم چې ته مې سي کړې. موږ په انګلیش کې داسې هم ویلی شو. که موږ وایو چې خوشحاله شوم چې ته مې سي کړې، نو موږ داسې هم ویلی شو Nice to see you او glad to see you. د دې په باره کې ما تاسو ته یو مخکې هم جمله کړې د کلاس کې مخکې. This is not your concern. دا ستا مسله نه ده. که موږ یو کس ته وایو چې دا کم کار دی یا دا کمه مسله ده، دا ستا مسله نه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي This is not your concern. Don't spoil my mood. زما طبیعت مه خرابوه. که موږ یو کس ته وایو چې هلکه زما طبیعت مه خرابوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't spoil my mood. He is very skeptic. هغه ډیر شکی دی. که موږ یو کس یادو چې هغه ډیر شکی دی، یعنی شک کوي، نو په انګلیش کې به وایي He is very skeptic. Something is fishy. څه ګډوډ خو شته. که موږ یو کس ته وایو چې څه ګډوډ یا څه مسله خو شته،
نو په انګلیش کې به وي something fishy. It is a rumor. دا غلط خبر دی یا دا افوا ده. که موږ یو کس ته وایو چې مړه دا خو هسې غلط خبر دی نو په انګلیش کې به وي it is a rumor. What are you doing here? ته دلته څه کوې؟ که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته دلته څه کوې نو په انګلیش کې به ورته وایي what are you doing here? Are you crazy? آیا ته لیونی؟ که موږ یو کس ته وایو چې آیا ته لیونی ولې نو په انګلیش کې به ورته وایي are you crazy? What happened on you? په تا څه وشو یا په تا څه شوي دي؟ که موږ یو کس ته وایو چې هلکه په تا باندې دا څه شوي دي نو په انګلیش کې به ورته وایي what happened on you? Give respect and get respected. عزت ورکه او عزت واخله. د دې جملې مقصد دا دی که موږ د نورو خلکو عزت کوو نو الله تعالی به موږ له هم عزت راکوي. نو که موږ وایو چې عزت ورکه او عزت واخله نو په انګلیش کې به وایي give respect and get respected. It's a useless debate. دا یو فضول بحث دی. که خلک بحثونه کوي په سیاست باندې یا په بله مسله باندې او موږ چې مړه دا خو یو فضول بحث دی نو په انګلیش کې به څنګه وایي It's a useless debate. Preheat the griddle. تبهی ګرم کړه. تبهی هغه څیز دی کوم چې موږ د پراټو کې میت کباب تیکو وغیره دپاره په دې باندې موږ پخوو. نو که موږ یو کس ته وایو چې تبهی ګرم کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي preheat the griddle. Sift the floor. وړه چاڼ کړه. که موږ یو کس ته وایو چې وړه چاڼ کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي sift the floor. Strain the tea. چای چاڼ کړه. که موږ یو کس ته وایو چې هلکه دا چای چاڼ کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي strain the tea. د چی دپاره یا د نور څیزونو دپاره کم چې مطلب د اوبو سره مایه وي هغې دپاره به موږ strain استعمالوو او کم شی چې ماده وي نو د هغې دپاره به موږ sift استعمالوو SIFT. Pour some tea in this cup. په دې پیالۍ کې لږ چای واچوه. که موږ یو کس ته وایو چې هلکه زما په دې پیالۍ کې لږ چای واچوه نو په انګلیش کې به ورته وایي pour some tea in this cup. Knead the dough. وړه واغږه. که موږ یو کس ته وایو چې وړه واغږه نو په انګلیش کې به ورته وایي knead the dough. Roll the dough into small ball. د وړو نه وړې پیړې جوړې کا یا د وړو نه واړه بالونه جوړه کا. کله چې موږ روټۍ پخوو د هغې نه موږ کم یا وړې پیړې جوړو نو دې ته په انګلیش کې وایي رول. ها نو که موږ ورته وایو چې وړې پیړې ترې جوړې کا نو په انګلیش کې به ورته وایي رول د ډف انټو سمال بال. بوایل د ملک. پی ګرم کړه. که موږ یو کس ته وایي چې دا پی ګرم کړه که موږ پی پخوو او که ګرموي دې دپاره به موږ په انګلیش کې بوایل استعمالوو. که موږ ورته وایو چې پی ګرم کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي بوایل د ملک. که موږ ورته دا هم وایو چې پی پاخه کړه نو بیا ورته موږ ویلی شو چې بوایل د ملک. د کری is very delicious. ترکاري ډیره ښه ده. که موږ یو ځای کې ترکاري خورو چې هلکه دا ترکاري خو ډیره ښه ده نو موږ به انګلیش کې څنګه وایي د کری is very delicious. کری ترکارۍ ته وایي. هغه کو هر چیزی سبزی وغیره کم چیزی غوښه وغیره دې ته موږ په انګلیش کې کری ویلی شو. She is doing the dishes. هغه لوښي وینځي. که موږ یو زنانه یادو چې هغه لوښي وینځي نو په انګلیش کې به وایي she is doing the dishes. Don't drink water while standing. په ولاړه اوبه مسکه. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه په ولاړه باندې اوبه مسکه نو په انګلیش کې به ورته وایي don't drink water while standing. When will the meal be ready? خوراک به کله تیاریږي. که موږ یو کس وایي چې هلکه دا خوراک به کله تیاریږي نو په انګلیش کې به ورته وایي when the meal be ready. Don't eat so fast. دومره تیز خوراک مه کوه. که موږ سره یو کس خوراک ته ناست دی او هغه په تیزه باندې خوراک کوي او موږ ورته وایو چې هلکه دومره تیز خوراک مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي don't eat so fast. I am hungry. زه وږی یم. که موږ یو کس ته وایو چې هلکه زه نخر یم یا وږی یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am hungry. Bring me some bread. ماله لږه روټۍ راوړه.
کو موږ یو کس ته وایي چې هلکه ماله لږه روټۍ راوړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي bring me some bread. what to cook today؟ نن به څه پخو؟ کو موږ په کور کې یا په یو بل ځای کې او موږ یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه نن به څه پخو، نو په انګلیش کې به ورته وایي what to cook today. what to eat today؟ نن به څه خورو؟ کو موږ چېرته ملګرو سره تلي یا یو بل ځای کې چا سره تلي او موږ ورته وایي چې هلکه نن به کومه کانه خورو یا څه به خورو، نو په انګلیش کې به ورته وایي what to eat today. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. ملګرو د انګلیسۍ د زده کولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو دا زموږ ویډیوګانې د خپل کور ماشومانو سره هم شیر کوئ، ځکه چې په دې کلاسونو کې موږ تاسو ته هغه څیزونه راوړو، یعنې نن ما چې تاسو په دې کلاس کې کمې جملې راوړې وي او د دې نه چې ما کوم مخکې کلاس اپلوډ کړی دی په هغو دواړو کې ما تاسو ته هغه جملې راوړې وي کمې جملې چې موږ روزمره یا روزانه په بنیاد باندې استعمالو. یعنې موږ چې روزانه په بنیاد باندې په پښتو کې کمې خبرې کوو هغه ما تاسو ته په انګلیش کې هم په دې کلاسونو کې کړي دي. نو دا کلاسونه ستاسو دپاره ډېر اهم دي. تاسو چې چېرته هم ځئ کو کوم ځای کې مطلب خل انګلیش وایي نو تاسو کو دا کلاسونه کتلي انشاءالله تاسو به انګلیش ډېر په ښه طریقې سوای، ځکه چې دا کلاسونه د انګلیسۍ د زده کولو دپاره ډېر زیات مهم دي او په دې کې هغه څیزونه دي چې موږ په کور کلي جومات وغیره یا تاسو ته ما هغه ټاپیکونه کړي لکه مثلا د میوو نومونه، د ځناورو نومونه، د انسان په بدن کې چې څومره څیزونه دي، د پیسو په باره کې، د مینې محبت په باره کې، په کور کې چې څومره څیزونه دي، تباهۍ وغیره، نو دا ټول تاسو ته ما په انګلیش کې زده کړي دي. د فرنیچره پورې تاسو ته ما په انګلیش کې په دې چینل کې اپلوډ کړي دي. نو ملګرو زه امید کوم چې تاسو دا کلاسونه وګورئ، انشاءالله تعالی چې تاسو ته په یو ځای کې هم په انګلیسۍ ویلو کې مسله نه وي. او بله د دې پیدا داره کو تاسو ماشومانو ته ښی دا کلاسونه، نو انشاءالله ستاسو ماشومان چې د اوس نه دا کلاسونه ګوري نو پر روان وخت کې به د دوی انګلیسي ډېره مضبوطوي، ځکه چې تاسو ته ما مخکې مو ویلې چې دا هغه څیزونه دي کومې چې موږ په پښتو کې کوو. یعنې موږ چې په پښتو کې ماشومان کمې خبرې کوي، غټ کمې خبرې کوي، یا زموږ په چاپرچل کې موږ نه چې اخوا دېخوا کم څیزونه دي، یعنې په کور کې چې څومره څیزونه دي، په بازار کې کم څیزونه دي، د روپو حوالې سره چې مطلب کم خبرې اترې کوو، کاروبار حوالې سره، نو هغه ټولې تاسو ته ما کړي دي. نو ځکه چې تاسو مطلب دا وګورئ نو انشاءالله تاسو ته به په انګلیسۍ کې مسله نه وي. او که ستاسو ماشومانو دا د اوس نه زده کړئ نو زه تاسو له ګارنټي در کومه چې را روان وخت کې به دوی ته په انګلیسۍ کې هېڅ مسله نه وي، یعنې دوی به یو روان انګلیش وایي. نو ملګرو زموږ چینل در سره سبسکرایب کوئ او ویډیو در سره لایک کوئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ او ماشومانو سره هم شیر کوئ. انشاءالله پر روانه ویډیو کې به هم زه تاسو ته معلوماتي کلاس راوړم او زموږ چینل چې څومره هم دی انشاءالله پر روان وخت کې به موږ تاسو ته یو د ګرامر یو سلسله هم شروع کوو. ملګرو زه تاسو دا کلاسونه ځکه کوم دا هغه جملې دي کو دا تاسو مطلب زده کړئ تاسو ته د ګرامر هم څه ضرورت نشته، خو انشاءالله تاسو ته به زه را روان وخت کې ګرامر هم شروع کوم او ګرامر به درته یو په ډېر ښه طریقې څه کوم چې بل چا به درته په یوټیوب باندې یا په بل څیز باندې نه یې کړی. نو ملګرو اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بله نوي ویډیو کې ملاقات کوم. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان. او د چینل سبسکرایب او د ویډیو لایک هیڅکله هم مه هېروئ، ځکه چې دا کلاسونه کو تاسو ګورئ نو تاسو ته په انګلیسۍ زده کولو کې ډېر مدد درکوي.